یو سړي د خپلې ښځې سره د واده په شپه باندې یوه مشوره وکړله چې موږ چېرته په کمره کې ناست یو که نه، که څوک هم راځي هغې ته به ور نه کول، او که هر څوک راځي، که زموږ مور و پلار ولې نه راځي، خو چې موږ په کمره کې ناست یو که نه، دې ښځې ورته ویل چې ټیک ده چې موږ په کمره کې ناست یو، که هر څوک راځي نو موږ به هغه ته ور نه کولاوو. ملګرو دا په دې باندې یو بل سره وعدې وکړې که نه، چې کله د دې هلک مور و پلار راغلل که نه، او دې ته یې ور وډباوه که نه، چې ور کولاو کوي. د واده له اولنۍ ورځې د اولنۍ شپه وه تېره شوه که نه، چې څه نصیحت او څه ورته وکړو ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو د هلک د زړه دومره سخت و که نه، چې دا چېرته هم ورپا نسېدو، او د خپلې مور و پلار ته یې دروازه کولاو نه کړه. هغه ورته ډېر زیات دروازه وډبوله، او دې ځان غلی کړی و او ورپا نسېده. چې دی نو د دې جینۍ او مور و پلار راغلل که نه، چې کله دې جینۍ مور و پلار راغلل که نه، نو هغه ایسته کې دې جینۍ ډېر زیات کوشش وکړو ځان یې رامنې کړو چې زه ورپا نه شم او دې ته ور کولاو نه کړم، ځکه چې موږ هغه یوه خبره کړې وه چې کله که هر څوک راتلل، خو چې موږ په کمره کې دننه یو نو موږ به ورته ور نه کولاوو. هغه جینۍ چې څه وکړه، زړه یې ټینګ نه کړو او خپل خاوند ته به ژړا شوه، ویل که نه، ویل زه به خامخا اوس زما خپلې مور و پلار سره مېلاوېږم او هغوی زما لپاره راغلي دي. ملګرو نو هغه ورته ور کولاو کړو، چې کله یې ورته ور کولاو کړو د یو بل سره مېلاو شول که نه، ګپ شپ یې ولګاوه. د هغه نه پس چې دی وخت تېرېده تقریبا یو 7 کاله وشول، چې 7 کاله وشول که نه، د دې ښځې چې دي نو 3 زامن شوي دي، 3 زامن یې شوي دي او هلکان دي که نه 3 واړه. ملګرو چې بیا ایسته کې وخت تېرېده، د دې جینۍ د ښځې یوه لور وشوه، چې کله یې دې لور وشوه که نه، ولګېده د دې ښځې، او ایسته کې غټه ولیمه یې وکړه، او ټول رشته داران او بلکې ټول خلک یې څه کړو راوستلو. ملګرو خو دې په دې زامنو باندې دومره خوشحالي ونه کړه څنګه چې په دې لور باندې وکړه. دې ښځې دې تپوس وکړو چې تا خو ولیمه هر څه وکړل که نه، زما دا نور بچي هم شوي دي، زامن چې کومه شوي دي، نو تا خو په دې باندې دومره خوشحالي نه ده کړې، او څه کوه په دې لور باندې چې ده نو ته ډېر زیات خوشحاله وې او ډېره زیاته قسم مینه ورسره کوې. ملګرو هغه ورسره ویل که نه، ویل تا ته پته ده چې ما ته چې کومه مشوره کړې وه هغه خبره زما په زړه کې پرته وه، کومه خبره چې ما ته د واده په شپه باندې کړې وه، که هر څوک راځي او ور به ورته نه کولاوو، که هر څوک راځي. ملګرو نو ویل ما خپل مور و پلار ته ور کولاو نه کړو، تا خپل مور و پلار ته ور کولاو کړو، بله ورځ به دا ما ته دا جینۍ به چې ده نو ما ته به ور کولاوی. ملګرو نو دې ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او ښه باندې کمنټ ضرور وکړئ.